अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره انټرفیس اف ام اس ایکسل راغلی دی. دا به ډیټیل سره ډیسکس کو. سمپل زرا علم دلته کلیک مې کو څه باندې بلینک ورک بک باندې صحیح شو. دا موږ سره راغلی په دې ځای کې انټرفیس اف ام اس ایکسل دی. څنګه چې موږ ام اس سورټ کې ویلو چې دا به موږ سره کیپشن بټنز دي صحیح شو. دا به موږ سره کویک ایکسس ټول بار دی. دا قشان دی موږ سره ایکسل کې عمر راغلی دی. که زه د کیپشنز بټن کې پست وګورم موږ سره دلته راغلی دی ایگزیټ صحیح شو. که زه د کراس باندې کلیک کوم نو دلته نه به موږ سره داسې کیږي کلوز کیږي به الټ F4 د دې شارټ کټ کی ده. که زه دا ریسټور ډاون کوم نو که زه د کیبورډ نه پریس کما الټ سپیس پلس انټر نو دې د څه وایو ریسټور ډاون ورته وایو. که زه دا واپس ریسټور اپ کوم نو الټ سپیس پلس ایکس په پریس کو نو دی به موږ سره څه شي فل بشي را سره. که دا زه مینیمایز کوم نو د مینیمایز شارټ کټ کې موږ سره راغلی دا وینډوز پلس ام پریس کو نو موږ سره به څه شي دا مینیمایز شي. واپس یې میکسیمایز کو نو وینډوز شفټ پلس ام به پریس کو نو واپس په دې څه شي موږ سره میکسیمایز بشي را سره. کلیر دی. اوس دلته موږ سره دا بټن راغلی دا ریبن ډسپلی آپشن ورته وایو. چې کله موږ په دې باندې کلیک کو او راشو کلیک کو څه باندې شو ټیبز باندې نو داسې به شوږي صرف دا ټیبز براته شو کیږي. که بیا راشو په دې کلیک کو او راشو کلیک کو څه باندې آټو هاید ریبن باندې نو دی به موږ سره څه کیږي هاید کیږي بنا سره. که راشو دلته دې باندې کلیک کو ورته کلیک کو چې څه شو ټیبز اینډ کمانډز باندې نو موږ سره به داسې کیږي دا کمانډز برا سره شو کیږي صحیح دی کنه. نو دلته نه مونږ څه کولی شو دې بټن نه مونږ دا ریبن چې کوم دی دا هایټ کولیم شو او شو کولیم شو. دا به موږ سره ټایټل بار دی. دې ته څه وایو ټایټل بار ورته وایو. دا به موږ سره کویک ایکسس ټول بار راغلی دی صحیح شو. ټایټل بار باندې موږ سره د پروګرام نیم وي او چې کوم موږ سره فایل دی دا غي نیم به شو کیږي او دې ته څه وایو کویک ایکسس ټول بار ورته وایو. بیا دلته وګورو دا موږ سره راغلی په دې ځای کې ریبن دی. دې ته څه وایو ریبن ورته وایو. او ریبن کې موږ سره بیا دا څه راغلی دی کې ټیبز راغلی. دا به فایل ټیب دی صحیح شو. دا به انسرټ ټیب دی پیج لیاوټ ټیب دی فارمولاز ټیب دی ډیټا ټیب دی صحیح شو. دې ته څه وایو ټیب ورته وایو. بیا موږ سره دا چې کوم راغلی دی دې ته څه وایو ګروپس ورته وایو صحیح شو. دا به کلیپ بورډ ګروپ دی دا فونټ ګروپ دی دې ته الایمنٹ ګروپ وایو. دا نمبر ګروپ دی دا به سټایلز ګروپ دی دې ته سیلز وایو صحیح شو. بیا موږ سره دلته دا راغلی دی ته وایو فارمولا بار. څه ورته وایو فارمولا بار چې دلته موږ کم ورکو او کوم فارمولا لا کوم فنکشن موږ لګولی وي نو هغه به موږ ته په دې فارمولا بار کې دلته شو کیږي. دې ته څه وایو دې ته وایو نیم باکس. دا موږ سره راغلی دی نیم باکس راغلی چې کم سیل کې موږ کلیک کړی وي نو د هغې چې کم ایډرس دی هغه به را سره دې کې شو کیږي. لکه فور ایگزامپل دا ما سره کالم دی او دا به کې څه ده رو ده صحیح شو. نو که زه راشم دلته سټارټ کې کلیک کم دی کې سره نو دلته موږ سره دا کې سره کالم دی کنه نو دلته لیکلی دی کې او رو کومه یو ده 1 ده نو کې او 1 راغلی نو دا د دې ایډرس دی را سره صحیح شو کنه. ها دا به نیم باکس شو. دا به موږ سره فارمولا بار دی. دا موږ سره راغلی هوریزونټل او ورټیکل موږ سره دا سکرولینګ دی را سره ده صحیح شو. بیا چې کله موږ د سیل کې کلیک کو نو دې ته وایو اکټیو سیل. لایک زرا علما او اینی سیل باندې کلیک کوم نو دې ته څه وایو اکټیو سیل ورته وایو. چې کله سیل کې موږ کلیک کړی وي نو دا موږ وایو چې دلته دا سیل سره دا اکټیو دی را سره صحیح شو. ها بیا دا وګورو دلته موږ سره شیټ 1 راغلی دې ته بیا وایو سټیټس بار. څنګه موږ سره په ام اس ورډ کې او د قشان موږ سره ام اس ایکسل کې عمر راغلی دی صحیح شو. بیا دلته لکشان اند رو وایو چې موږ سره دا شیټ کم راغلی دی دا شیټ ته ایز ا هول. په دې کې موږ سره په دې شیټ کې ټوټل نمبر اف روز او ټوټل نمبر اف کالمز څومره دي صحیح شو. که زه کنټرول بټن پریس کوم او دا سکرین لږ را زوم کم داسې صحیح شو. او دلته یو فارمولا لګوم ایکوالز ټو کالمز. زه یم چې ټوټل نمبر اف کالمز زه په دې کې معلوموم نو را به شو ټیپ بټن به پریس کو او کلیک په کوڅه باندې کالم یې زه معلوموم. دلته رالم یو رو باندې مې ورته کلیک کو
صحیح ده. نو زه په دې کې څه معلومول غواړم څومره نمبر اف روز دی هغه زه دلته نه فایند کولی شم. دلته به راشو فارموله به آپ کو انټر بټن به پریس کړو، ما ته وایي چې 16 384 به کې څه دي موږ سره کالمز راغلي دي. نو اوس وګورئ چې کله موږ دلته کلیک کړو نو فارموله بار کې ما ته څه شو کېږي، فارموله راته شو کېږي. مطلب دا دی چې د دې سیل کومه فارموله ده هغه به ما ته کوم ځای شو کېږي، دلته به شو کېږي. که زه ټوټل نمبر اف روز پکې کتل غواړم نو که زه راشم ایکول ساین ګورئ ها چې کله مونږ په ایکسل کې څه فارموله لګو څه فنکشن لګو نو سټارټ کې به ایکول ساین به لګو، ایکول ساین به لګي را سره. صحیح ده. زه رالم ایکولس ټو مې واغشتو او دلته مې سمپل واغشتو روزه. څه مې واغشتل روزه. زه ورته وایم چې په دې ټول شیټ کې ما سره ټوټل نمبر اف روز څونه دي نو دلته یو کالم مې ورته سلیکټ کو. صحیح شو او انټر بټن مې پریس کو نو ما دوی چې 1048 پکې څه دي دا پکې روز دي. صحیح ده. اوس که زه چې ایز ا هول په دې کې موږ سره ټوټل نمبر اف سیل څونه دي په یو شیټ کې نو دلته یو فنکشن لا یو فارموله ولګو ایکوالز ټو سم والا ټوټل موږ له روباسي. ټیپ بټن مې د کیبورډ نه پریس کا رالم په دې مې کلیک کو. صحیح شو او ملټیپلای بای ملټیپلای ساين مې ولګو. شفت او 8 بټن مې پریس کړو دا ملټیپلای ساين ولګېدو او بیا رالم په دې سیل مې ورته کلیک کو. شفت سره مې دا پریس آپ کو انټر مې کو نو ما دوی چې 17 17 مې 69 184 دا پکې ما سره ټوټل نمبر اف سیلز دي. صحیح شو. مطلب د دې دوانو ملټیپلیکیشن هم کو بیا هم ټوټل کو نو دونه ما سره په یو شیټ کې سره راغلي دي ټوټل نمبر اف سیلز راغلي دي. صحیح ده. ها اوس که موږ معلومو چې ټوټل نمبر اف روز ټوټل نمبر اف کالمز واقعي کې دونه دي لایک زه دلته رالم او د کیبورډ نه مې کنټرول او ایرو بټن مې پریس کړو ما ته څه وایي چې 1048 576 پکې موږ سره راغلي دي روز پکې راغلي دي. صحیح شو. که دا سٹارټ کې ما سره کم کالمز راغلي دا هم زه نمبر فارمیټ ته اړوم نو که راشو فایل کې کلیک کو دلته راشو کلیک کو آپشنز باندې. صحیح ده. اور آپشن کې رالم دلته مې کلیک کو فارمولاز باندې او دلته دا R1 او C1 ریفرنس سټایل چې کوم راغلی په دې مې کلیک کو دا مې اوپن کو دلته راشه اوکې کا نو ما ته به داسې شي نمبرز ته به وړي. نو که زه راشم دلته کلیک کما کنټرول او ایرو بټن چې کوم دا هغه مې پریس کړو ما دوی چې 16 384 پکې څه دي کولمز دي را سره. که واپس زه څه کوم دلته راځم نو واپس په فایل ته راشو دلته به راشو کلیک په کوڅه باندې آپشنز باندې اور آپشنز کې بیا موږ دلته کلیک کوڅه باندې فارمولاز باندې فارمولاز کې دا R1 او C1 چې کوم راغلی دی دا به ختم کو اوکې به کو نو واپس په نارمل فارم ته راشي را سره. صحیح ده. نو دا به موږ سره سمپل انټرفیس اف MS Excel راغلی دی. ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا مونږه د دې چې کم سٹارټینګ کلپ بورډ ګروپ ته فون ګروپ ته صحیح دا به ډسکس کوو. والسلام.